دا خاوره دا مونږ د دې بچیان یو واړه افغانان یو واړه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. دا باید واضح کړو چې موږ څه غواړو او ولې د ځانګړي نومان ملاتړ کوو او نور څه غواړي او ولې د هغوی حمایت د افغانانو په زیان بولو. موږ د هېواد خپلواکي په خپلواک افغانستان کې اسلامي نظام، ډاډمن امنیت، ملي وحدت، هوسا پر خپلو پښو ولاړ مترقي افغانستان غواړو. باید روان بحران ختم او د جګړو عوامل له منځه ولاړ شي. خو هغه چې د دې مفسد او پردیپال نظام واکمنان، وزیران، والیان، مفتیان او مدافعین دي، ځمکې غصب کړي او بانکونه یې لوټلي، غواړي د حالت دوام وکړي. بهرني ځواکونه زموږ په هېواد کې پاتې وي او د هر جنایت کولو حق ولري. موږ غواړو په هېواد کې مو نه د پردیو اډې وي، نه د پردیو رپانده بیرغونه او نه یې زندانونه. غواړو د هیڅ افغان د کور دړه د کوم کورني او بهرني وسلوال په لګتې ماته نه شي. نور غواړي امریکا زموږ په هېواد کې نظامي اډې ولري، زندانونه ولري، داسې زندانونه لکه چې په بګرام، کندهار او پنجشیر کې یې درلودل. موږ غواړو هیڅ افغان د پردیو په لاس زنداني نشي، سپک نشي، تعذیب نشي او ونه وژلی شي. نور غواړي امریکایانو ته د افغانانو د نیولو، زنداني کولو، وژلو او د هغوی پر کورونو د شپې او ورځې له لوري د عملیاتو حق ورکړی شي. موږ غواړو د افغانانو دین، عزت او عنعناتو ته سپکاوی ونه شي. د روسي او امریکایي وسلوالو او د دوی د مزدورانو په لاس بیا د قرآن پاڼې ونه سوځول شي. د مزدورو لیکوالو له لوري بیا زموږ پیغمبر ته اهانت ونه شي. مزدوري رسنۍ په خپلو مبتذلو سریالونو سره زموږ له ځوانانو او باشان او کوبایان جوړ نه کړي، له خپل دیني او ملي هویت یې پردي نه کړي، له حیاناکو او پاکلمنو افغاني میرمنو سپکې نڅاګرې جوړې نه کړي. زموږ د دیني ارزښتونو او ملي عنعناتو سپکاوی ونه کړي. نور د اشغالګرانو دا ټول جنایات توجیه کوي او دې ته د ازادۍ او دیموکراسۍ نوم ورکوي. د دوی د جنایاتو پړه هم پر افغانانو اچوي. موږ غواړو د افغانانو لوڼې او زامن بیا په روسي او امریکایي اډو کې کار کولو ته اړ نه شي. غواړو افغان میرمن د مریم، خدیجه، عایشه، سمیه، آسیه، خوله رضی الله عنهن، نازو انا، ملالۍ او شهید ناهید په څېر په غیږ کې سرلوړي اتلان وروزل شي. نه غواړو او نه پرېږدو چې د ازادۍ، دیموکراسۍ او د ښځو حقوقو تر غولونکي پوښښ لاندې د افغان میرمنو عزت تر پښو لاندې شي. افغان پیغله بربنډه شي، د تلویزیون په صفحه د ګډا او نڅا په حال کې وښودل شي، د تجارتي اعلاناتو لپاره وکارول شي او د بهرني مشاور خصوصي سکرتر شي. نور دې ټولو ته د ترقي او پرمختګ نوم ورکوي او دفاع ترې کوي. موږ غواړو په هېواد کې مو یوازې یو بیرغ رپانده وي، د اسلام بیرغ، د ازادۍ بیرغ، د خپلواکۍ بیرغ. نور د اشغالګرانو بیرغونو ته سلامي کیږي او په وړاندې یې سر ټیټوي.
موږ غواړو ټول افغانان له هر راز توپیر او تفریق پرته خپل ګډ کور افغانستان کې د ورونو په څیر ژوند وکړي. نه یو توکم تر بل ځان لوړ وګڼي او نه بل ته د حقارت په سترګه وګوري. په هېواد کې مو نه د یوې کورنۍ حکومت وي او نه د یوه قوم او توکم واکمن وي. نه مو واکمنان پردي راته وټاکي او نه اتلان. واکمنان مو د پردیو لاسپوڅي نه بلکې د ولس له لوري غوره شوي د ملت خادم واکمنان دي. او اتلان مو د پردیو غلامان نه بلکې د ولس له لوري غوره شوي د جهاد د سنګرونو اتلان دي. نورو د پردیو د مټو وسلو او پیسو په زور اقتدار ته د رسیدو لار غوره کړي. قومي او ژبني تعصباتو ته لمن وایي. تاجک او هزاره له پښتون سره جنګوي. کله چې قدرت په لاس ورغلی نو د یوه قوم او توکم افراد پر نورو مسلط کړي. د خپل قوم کمونیست د بل قوم تر مجاهد غوره ګڼلی. همې مشران پردي ورته ټاکي او همې جعلي اتلان. موږ غواړو بیا په خپل هېواد کې د ډله ییزو قبرونو شاهد نه وو او د افغانانو پر کورونو راکټې ونه ورېږي. نورو دا جنایت کړي او د بیا کولو اراده یې لري. داسې تګلارې یې غوره کړې چې د جګړو او افغان وژنو لړۍ دوام وکړي. موږ غواړو په هېواد کې مو د پردیو د ګټو او د هغوی د نظامي او فرهنګي یرغل مدافع مزدوري رسنۍ نه وي. نه د هېواد مطبوعات د پردیو په واک کې وي او نه مخابرات. نورو د همدغو مزدورو رسنیو د تبلیغاتو په مټ شهرت، قدرت او ثروت ترلاسه کړي. خپله بقا د هغوی په بقا کې لټوي. موږ غواړو امنیتي ځواکونه مو د پردیو په لاس ونه روزل شي. معاش د پردیو له جیبه نه کړی شي. په اجیر ځواک بدل نه شي. د بهرنیو مشاورینو له لورې سوق او اداره نه شي. د روسي او امریکایي افسر تر قومندې لاندې د خپل ولس په ضد جنګ ته سوق نه شي. بیا باید د روسانو او انګریزانو په لاس د فوز د روزلو خونړۍ تجربه تکرار نشي. غواړو فوز مو سرلوړی، مؤمن او د خپل ولس او د هغوی د دیني او ملي ارزښتونو مدافع مجاهد فوز وي. نور همداسې اجیر او د پردیو په چوپړ کې امنیتي ځواکونه د هېواد او ولس په ګټه بولي او هغوی ستایي. هغه چاته د باغي خطاب کوي چې د اسلام او ازادۍ لپاره جهاد کوي او هغه د هېواد مدافع ګڼي چې د امریکایي افسرانو تر قومندې لاندې د خپل ولس په ضد جنګېږي. موږ غواړو په ټول هېواد کې داسې ډاډمن امنیت تأمین شي چې یوه میرمن له محرم پرته د پامیر له لوړو د بکوا تر بیدیا سفر کولی شي او له الله تعالی پرته له بل چا ویره ونه لري. که د شپې له لورې د یوې کونډې د کور دړه وازوي ویره ونه لري. هېڅوک دا جسارت ونه کړی شي چې د چا کور ته د هغه له اجازې او موافقې پرته داخل شي. هېڅوک ونه شي کولی د چا یوه لویشت ځمکه غصب کړي او د چا پر مال، سر او عزت تیری وکړي. نور د بې امنیو باعث دي. دوی د اقتدار په وخت کې نه د افغانانو سر خوندي و نه مال او عزت. موږ غواړو هر جنایتکار، د ځمکو غاصب، ملي خائن او وطن پلورونکی د شریعت له حکم سره سم محاکمه او مجازات شي او مظلوم افغانان د دوی له منګولو وژغورل شي. غواړو داسې حکومت جوړ کړو چې خپل ټول ځواک د مظلوم خواته ودرېږي او د ظلم او ظالم په وړاندې د هغه دفاع وکړي. نور د جنایتکارانو له محاکمې او مجازات سره مخالفت کوي. دا ځکه چې د افغانانو په وینو یې لاسونه سره دي. په اختلاس، غصب، وطن پلورنې او خیانت تورن ځمکې دوی غصب کړي او بانکونه دوی لوټلي. موږ غواړو ولسمشر
او د حکومت چارواکي د خلکو خادمان وي، نه د هغوی باداران. اقتدار له یوه لاس بل ته د ملت په خوښه انتقال شي. د انتقال په دې بهیر کې نه یو څاڅکی وینه توی شي او نه یوه مرمۍ وویشتل شي. خو نور د خونړیو کودتاګانو له لارې او د پردیو په ټانکونو او جازونو سپاره قدرت ته رسېدلي. د جګړو اورونه یې بل کړي. پردیو ته پر افغانستان د برید بلنه ورکړې. پردیو په وړاندې لکه غلامان لاس پر سینه ودرېدلي، خو خپل ولس ته یې د غلامانو په سترګه کتلي. موږ غواړو له دې وروسته د افغانانو د احتیاج لاس هیڅ چاته اوږد نه شي. پر خپلو شتمنیو اکتفا وکړي. عیسی یې پر خپل مټ او د الله تعالی پر فضل خپل هېواد په خپله آباد کړي. نور غواړي افغانان د خپل عزت، استقلال او خپلواکۍ په بیه پردیو ته د احتیاج لاس اوږد او داسې مرستې ترلاسه کړي چې بادار یې غلام ته ورکوي. غواړي د همداسې مرستو په تمه زموږ خپلواکي او ازادي د پردیو په پښو کې ذبح شي. که افغانان غواړي هغه سپېڅلي اهداف تحقق ومومي چې موږ یې غواړو، نو د صالح نعمان او مجاهدې ډلې ملګرتیا دې وکړي. دا مقدس اهداف په هغه صورت کې ترلاسه کیدی شي چې مفسدین، ملحدین، جنایتکاران او هغه بدنامې ډلې او کرغړنې څېرې د واک له ګدۍ لرې شي چې نه له الله تعالی ویرېږي او نه پر خپل ولس ترحم لري. هغه چې اقتدار ته رسېدو په موخه یې د اشغالګرانو غلامي کړې، ورونه قومونه یې سره جنګولي، لاسونه یې د افغانانو په وینو سره دي. د واکمنۍ په وخت کې ځمکې غصب کړي او بانکونه یې لوټلي، او د دغو مفسدینو پر ځای اقتدار داسې چاته وسپارل شي چې د الله تعالی ویرېږي، اسلام ته ژمن وي، پر خپل ولس ترحم ولري، د هر یرغل او یرغلګر په وړاندې د خپل ولس په خوا کې ودرېدلي، قربانۍ یې ورکړې او کړاوونه یې ګاللي. افغانانو ته وایي که نه غواړئ نننۍ او پرونۍ خونړۍ پیښې بیا تکرار شي، بیا هغه ډلې پر تاسو مسلط شي چې هم د روسي افسرانو تر قومندې لاندې ستاسو په خلاف وجنګېدل او هم د امریکایي افسرانو تر قومندې لاندې. که نه غواړئ د پل چرخي، کراړې، هرات، کندهار، چمتله، کندوز، مزار، تخار، جوزجان، فاریاب، بګرام، کاپیسا، لوګر، وردک میدان او د هېواد په ګوټ ګوټ کې د نورو ډله ییزو قبرونو په څېر قبرونه جوړ شي او په زرګونو نور ازادي غوښتونکي افغانان او د هغوی خپلوان پکې دفن شي. که نه غواړي د جګړو اورونه بل پاتې شي، که نه غواړي د افغان وینه د افغان پلورونکو په لاس توی شي، که نه غواړي د افغانانو کورونه وران شي، د هجرتونو لړۍ بیا پیل شي، که نه غواړي بېوزلي افغانان د خپلو ماشومانو د ګېډې مړولو لپاره وطن پرېښودو ته اړ شي، حقارتونه وګالي، په سمندر کې غرق شي، زنداني شي، ووژل شي، اعدام شي، د هغه چا له ملاتړ ډډه وکړي چې یو ځل نه بلکې څو ځلې مو ازمویلې. په تېرو خونړیو پیښو کې لوی لاسو او د ټولو ورانیو مسؤلیت یې په غاړه دی. حیف حیف د هغه چا پر حال چې د وطن پلورو کمونستانو او باشو غربپالو او د دوی د ذلیلو منافقو ملګرو ملاتړ کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.